سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکیلز یوټیوب چینل طرفه ستاسو په خدمت کې یم. په نن ویډیو کې به مونږ بیا هم د تل په څیر باندې په بینانس په فیوچر ټریډینګ باندې ویډیو جوړو، خو انشاءالله دا ویډیو به د نورو په نسبت ډیره زیاته په دې ښه وي چې په دې کې به مونږ مسلسل په دې باندې خبره کوو چې څنګه کولی شو مونږ یو ټریډ وکړو، یو کوین واخلو، هغې کې مونږ ټریډ وکړو. همدارنګه مونږ به تاسې څنګه کولی شو له هغې کوین څخه استفاده وکړو. زیاتره ملګري داسې وي چې یو سیګنال یا یو ټریډ یې کړی وي، یا یو سیګنال اخیستی وي، یا یو ټریډ کړی وي، هغه د ګټې طرف ته روان وي، خو چې کله هغه یو ګنټه بعد نیمه ګنټه بعد بیا راشي، هغه بیرته تاوان طرف ته. دغه ټول شیان دي چې مونږ په دې باندې مسلسل په دغه ویډیو کې انشاءالله خبره کړو. تاسې درسره یوټیوب چینل معراج خان سکیلز لازمي سبسکرایب کړئ. انشاءالله نور ویډیوګانې به هم د بینانس په اړه تاسې ته انشاءالله چمتو کوم. تر ټولو اول راځو مونږ او تاسې دا چک کوو چې زمونږ دپاره به کوم یو سیګنال ګټور دی. آیا دا سیګنال به شارټ طرف ته لاړ شي که دا به لانګ طرف ته لاړ شي؟ اوس مثال په طور سره یا تاسې ته یو سیګنال چا درکړ یا پخپله باندې ته ټریډ کوې، اوس راځي ته یو کوین ګوري، لکه زه ګورم همدغه سیګنال چې دی، همدا کوین چې دی ګورم، نو زه مطلب مثال په طور سره یو کوین ګورم چې دا به کوم طرف ته ځي. صحیح شو؟ زه راځم همدغه سی اف همدې ته راځم، دا یو کوین چې دی ما سرچ کړه، صحیح ده. زه راځم بل سیګنال همدا واخلم، زه راځم د دې کینډل چې کوم دغه چې دا به لانګ طرف ته ځي که شارټ طرف ته به ځي. زه راځم په کینډل باندې مې کلیک کړم. تاسې کوشش وکړئ چې کله هم تاسې غواړئ چې یو کوین معلوم کړئ چې دا به کوم طرف ته ځي، تاسې به ورځنی کینډل به تاسې ګورئ چې ورځني کینډلو کې دا څومره ښکته تللی دی، څومره بره تللی دی، ټیټه نقطې کومه ټچ کړې ده او لوړه نقطې کومه ټچ کړې ده. زه راځم دلته دې ځای کې تاسې کولی شئ چې ټایم یې وګورئ چې په مطلب 15 دقیقې کینډل دی، یو ساعته دی، 4 ساعته دی، ورځنی میاشتنی هر څه تاسې کتلی شئ. لکه مثال په طور سره زه راځم ورځني کینډل زه چک کوم چې دا د ده لوړه نقطه کومه ده او ټیټه نقطه کومه ده. زه داسې راځم، صحیح شو؟ ګوره دلته 1.15 صحیح ده، د ټیټه نقطه ده، 1.15 د ټیټه نقطه ده، 1.15 زه ګورم لوړه نقطه هم چک کوم، ټیټې هم ګورو چې ټیټې څومره ده. په ورځني کینډل کې تاسې دا په ډېر ښه شکل سره تاسې کتلی شئ چې ټیټه نقطه یې څومره ده. دلته ګوره په دې ځای کې ټیټه نقطه چې دی 1.9 ده، صحیح شو؟ 1.9 ته د ټیټ حد دی چې د دې کوین وهلی دی. نو داسې په دې شکل سره تاسې کتلی شئ. نو 1.9 صحیح دی، یعنې 1.9 د دې ټیټه نقطه ده چې دغه کوین والې ده، صحیح ده، اس ان ایکس، صحیح ده. نو او لوړه نقطه یې څومره ده؟ لوړه نقطه یې ده 8.19 ده، صحیح شو؟ ټیټه نقطه یې 1.9 ده او لوړه نقطه یې 8.4 ده، صحیح شو؟ ګوره راځو موږ داسې تر اخره پورې ګوره لوړه نقطه یې 11 څو ته رسېدلې. په دغه شکل سره تاسې کتلی شئ تر 15 پورې دا کوین چې دی لوړه نقطه 15. نو په دغه کې تاسې کولی شئ چې داسې وګورئ چې د دې کوین ټیټه نقطه څومره ده، ټیټه نقطه یې څومره وهلې ده او جګه نقطه یې څومره ده. اوس دا کوین مونږ کوم طرف ته اخیستلی شو؟ دا لانګ طرف ته اخیستلی شو، ځکه دومره راټیټ شوی دی مخکې له دې چې دی غټ غټ ټارګېټونه یوازې 1.9 پورې ښکته راغلی دی، نور چې دی ټول لوړ تللی دی. نو دا اوس مونږ تاسې کولی شو لانګ واخلو، صحیح ده. دا کوین مونږ تاسې لانګ اخیستلی شو. زه راځم 15 دقیقې کینډل ګورم، دا هم کولی شو لانګ. ګوره دلته ما ټریډ پکې کړی، زه راځم په بای باندې کلیک کوم، لانګ یې اخلم. اوس مثال په طور سره دلته یو څو خبرې تاسې په یاد لرئ چې کله هم تاسې یو کوین سرچ کړه، اسولیټډ یا کراس، هر چې تاسې انتخابوئ هغه تاسې پورې اړه لري. لیوریج تاسې کوشش وکړئ چې هیڅ کله په یو کوین کې ټول لیوریج مه ساتئ، له 5-4 زیات لیوریج مه ساتئ، ځکه چې ستاسې پیسو خطر زیات دی. ځکه که تاسې مطلب هر څومره یو ښه ټریډر سره یو ځای شئ، نو حتما یو سیګنال 2 سیګنال تاسې ته داسې درکوي چې هغې کې حتما تاسې تاوان طرف ته ځئ، تاسې ټولې پیسې ختمې شي. که تاسې چېرته کوم وی پي ګروپ کې یاستئ یا تاسې خپله کوم کوین اخلئ، نو تاسې کوشش کوئ چې لیوریج کم ساتئ، یعنې 5x نه زیات لیوریج مه ساتئ، صحیح شو؟ راځو 5x دا برابر لیوریج دی، صحیح، دا ساتئ هر وخت. دا کوین په څو کې دی؟ اوس مثال په طور سره لیوریج هم 15 وساته، اسولیټډ شو، په لانګ کې اخلم، بای کې اخلم، لانګ اخلم، صحیح شو؟ اخلم یې په څو کې؟ مطلب 2.4 کې اخلم. د څومره پیسو اخلم؟ هغه دلته تاسې پیسې به تاسې ورته رالګلي. ګوره دلته دا کومه کرښه چې ښکاري د دې نه تاسې کولی شئ چې معلوم کړئ څومره پیسو. دلته چې تاسې مطلب دا کرښه دې ځای پورې راوسته، په دې ځای کې بیا تاسې ته وښیي، ګوره یو مکس دی یو کاست دی، په دې ځای تاسې ته وښیي چې دومره مطلب اوس په دې کې د ټریډ کې نو 14.03 ډالرو به دغه ټریډ شي ستا، صحیح شو؟ او هغه مکس مطلب ټول څو کې ضرب
شوي دي هغه تاسې ټریټ کتلی شئ. صحیح شو. اوس تاسې دا یو سیګنال واخیسته، دا مو واخیسته په ټریډ مو که څو شیان باید تاسې یو دا چې کینډل به تاسې ورځنی کینډل به تاسې چک کړئ. ورځنی کینډل څومره ټیټه نقطې کومه ده، جګه نقطې څومره ده. صحیح شو. دا به تاسې په خپله باندې وګورئ. که تاسې ته ښه چا سیګنال هم درکړی د یو کوین، جګه نقطه به مو وګورئ، ټیټه نقطه به مو وګورئ چې دا په خپل چې مطلب دا کله لانچ شوی دا څومره بره تللی دی، څومره ښکته ټیټه نقطې څومره ده، جګه نقطې. دا هینه بعد تاسې بیا تاسو ته معلومیږي چې دی که زه اوس لانګ ټریډ وکړم که شارټ ټریډ وکړم. صحیح شو. دا کوین دی ما پکې ستاسې دغه دپاره ما پکې لانګ ټریډ کړی دی. زه راځم پوزیشن ته. صحیح شو. دلته پوزیشن کې ماته معلومیږي. صحیح شو. د 14.12 ټریډ مې کړی دی، اوس مهال 1.12 ګټي. صحیح شو. او دلته انټری پرایز مطلب ما دا کوین په 2.3 یو کې انټری کړی دی، اوس یې قیمت دی. صحیح شو. اوس یې قیمت دی 2.45 دی. صحیح شو. دلته یو شی چې تاسو لپاره ډېر زیات ضروري دی، یو هغه کسان زیاتره کسان نه پوهېږي. اوس چې کلوز پوزیشن ما وویل، کلوز پوزیشن دغه پوزیشن ما بنداو، نو دلته کله ما سره ګټه خو ماته ګټه جمع کوي، کله ما تاوان منفي پلس نو هغه ماته تاوان جمع کوي. په دې ځای کې یو سټاپ پروفیټ ان سټاپ لاس او پروفیټ دا ډېر زیات ضروري ده چې ستاسو دپاره. اوس مثال په طور سره دغه سیګنال کې زه په ګټه کې روان یم. صحیح ده. که چېرته زه مطلب نیم ساعت بعد راشم، داسې نه وي چې دا سیګنال ښکته راغلی دغه $1 ګټه مطلب، نو زه به څه کوم؟ زه به راځم را به شم سټاپ لاس باندې به کلیک وکړم، دلته به راشم پوزیشن TPSL ته به راشم. صحیح شو. دلته مطلب کوم ټارګټ تاسې ورکوئ چې دې ټارګټ ته زه مطلب ورته ورکوم چې 2.15 ته چې ورسېد ماته دې خرچ، یا 2.9 ته چې ورسېد. صحیح شو. 2.9 ته چې ورسېد ماته به وګټي 15.50. صحیح ده. په سټاپ لاس کې څه کوم؟ اوس دا زه نه ورکوم، دا سټاپ لاس هم کینسل کوم. صحیح شو. سټاپ لاس هم کینسل کوم او همدارنګه ټیک پروفیټ دواړه کینسل کوم. کنفرم باندې کلیک کوم. صحیح شو. دواړه کینسل شو. زه راځم دا کینسل کړم. صحیح شو. اوس راځم پوزیشن ته. اوس که چیرته دا سیګنال خو دا خو $1 ګټي، که دا زه همداسې پرېږدم، داسې نه وي چې تاوان راته وکړي، یا کیدای شي نور هم بره لاړ شي، ما دپاره څه ضروري دی؟ نو دلته به ته راشي په سټاپ لاس ټیک پروفیټ باندې به کلیک وکړئ، دلته به راشي پوزیشن ته TPSL ته به راشي، دلته به راشي سټاپ لاس ته. په سټاپ لاس کې به ورته ولیکي که چېرته سیګنال ښکته راغی نو ته به بیا هم ګټه وکړې. دلته به اوس کوین تیار جګ تللی دی، کیدای شي نور هم جګ لاړ شي. صحیح ده. خو کیدای شي ښکته هم راشي. که ښکته راځي هم تا ته به اوس ګټه وکړه، که پورته ځي خو لا به دی ګټئ. نو اوس مطلب دا د دې قیمت دی 2.4 دی. زه راځم 2.58 لیکم. صحیح شو. 58. که چیرته د دې قیمت اوس دی 2.4 دی، که چیرته سټاپ لاس مې ورته ولګاو، که چیرته ښکته کوین راغی، همدا کوین دا ټریډ ښکته را روان شو، نو ما سټاپ لاس ورکړ په 2.15 خطه کې. نو په 15 خطه کې به ماته 0.9 وګټي. که چیرته پورته ځي همداسې به سټاپ لاس جګوم. ګوره دلته ما ورته ولیکل، سټاپ لاس مې ورته ولیکل، که چیرته کوین ښکته راته نو ماته دا ټریډ بند کړه، په دومره ګټه کې راته بند کړه. که چیرته پورته ته هر څومره چې پورته ته زه به بیا خپل سټاپ لاس ورپسې جګوم. اوس مثال په طور سره همدا سټاپ لاس دا کوین لاړ، کوین تر تقریبا دغه پورې ورسېد، تر $3 پورې ورسېد. زه به دلته په سټاپ لاس کې څه ورکړم؟ په سټاپ لاس کې به ورته ولیکم 2.95. صحیح شو. په سټاپ لاس کې مې دا ورته ولیکل. سټاپ لاس به همداسې پورته چې کوین څومره پورته ته سټاپ لاس ورته جګوئ، چې کوین څومره پورته ته سټاپ لاس ورته جګوئ. چېرته ښکته راځي تا ته به ګټه کېږي، چې څومره پورته ځي هغه به رواني. هېڅکله ټیک پروفیټ مه ورته لګوئ. ټیک پروفیټ نه ښه سټاپ لاس دی. که چېرته مطلب $3 دې ګټه کوله، خو هغه به پورته کېدای شي نور هم جګ لاړ شي. سټاپ لاس ورته لګوه، سټاپ لاس کې به ورته ښه ګټه کوي. اوس مثال په طور سره همدا کوین دی، زه 2.58 صحیح شو. 2.58 کې دی. 2.58 کې ګوره ماته 0.9 ګټي. زه دا کنفارم کوم. صحیح شو. که چېرته دا پورته لاړ زه به خپل سټاپ لاس بیا جګوم. که چېرته ښکته را روان شو او 2.15 خطه ته راورسېد نو بیا به زه هم ګټه په دې کې مې ډېرې خبرې ځکه درته وکړې چې اکثره ملګري دغه ستونزه لري چې اوس مثال په طور سره همدغه ټریډ یې وکړه، په $1 ګټه کا، نو دا اوس نه پوهېږي که چېرته پرېږدم خو
تاوان به راته وکړه که چېرته پرېږدم کلوز یې کړم داسې نه وي چې پورته جګ لاړ شي نو دې دپاره تر ټولو ښه لار چې ده هغه سټاپ لاس ده سټاپ لاس ور راجګ کړه لکه ما چې ورته راجګ کړه دلته به راشئ په دې ځای کې ګوره دې ځای ته به راشئ صحیح شو دې ځای ته به راشئ لاندې به ورته ولیکئ سټاپ لاس کې دا مې ور راجګ کړه صحیح سټاپ لاس مې جګ کړه سټاپ لاس کې که چېرته سټاپ لاس یې وواهه هم راته ګټه کوي او که پورته څومره ته زه به خپل سټاپ لاس بېرته راجګوم نو دا وه د بینانس فیوچر لپاره هڅه چې ضروري په هغې باندې مې بحث درته وکړم دلته تاسو کولی شئ په 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ په 3 ډاټ کې هیستري باندې تاسو کلیک وکړئ په هیستري کې تاسو کولی شئ پوزیشن وګورئ چې څومره ما ګټه کړې څومره مې تاوان کړی همدارنګه تاسو کولی شئ ټریډ هیستري وګورئ چې څومره فیس مانه کټ شوی دی یا څومره دغه مانه کټ شوی دی هر څه تاسو په دې کې چې دی کتلی شئ او هر وخت چې تاسو یو کینډل چک کوئ کینډل تاسو ورځنی کینډل چک کوئ چې څومره بازار بیرش دی څومره بولیش دی نو هغه ټول ان شاء الله تاسو ته پکې معلومیږي په ورځني کینډل کې ډیر زیات واضح سره معلومیږي همدارنګه بیا په ورځني په 15 دقیقې کې که په یو ساعته کې څلور ساعته کې هم تاسو کتلی شئ چې څومره ښکته تللی څومره پورته تللی جګه نقطې کومه ده ټیټه نقطې کومه ده هر څه به ان شاء الله تاسو ته واضح معلوم شي که چېرته تاسو په شارټ کې یو ټریډ کوئ مطلب مثال په تور سره یو کوین دی زه راځم په شارټ کې یو ټریډ کوم نو په شارټ کې یو ټریډ تاسو ته ښیم ګل که مطلب دا دی په شارټ کې ټریډ کوم زه سل ته راځم په څومره ټریډ کې دلته اسولیټډ انتخابوم دغه کوموم لیوریج 5 نه زیات مه ساتئ کوشش وکړئ 15 لیوریج ساتم اسولیټډ انتخابوم یا کراس هر چې تاسو انتخابوئ ستاسې پورې اړه لري د څومره پیسو مطلب دې ځای کې تاسو کتلی شئ دا کرښه وینئ په دې باندې تاسو انتخاب کولی شئ په دې ځای کې تاسو ته ښیي په دې ځای کې لاندې په دې ځای کې ګوره د شارټ سره دې ځای کې تاسو ته ښیي چې د دومره پیسو تاسو که دا ټریډ لګوئ نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې یو سیګنال معلوم کړئ چې بره نقطې کومه ده ټیټه نقطې کومه ده په خپله ټریډ کوئ او همدارنګه سټاپ لاس په باره کې ما درته ویډیو جوړه کړه سټاپ لاس چې دا ډېر زیات مهم دی په دې هیله چې تاسو یې خوښه شوي سره او زموږ چینل چې کوم دی معراج خان سکیلز هغه در سره سبسکرایب کړئ انشاءالله هر ډول پوښتنه چې تاسو لرئ یا زما ټلګرام چینل جوین کړئ د هغې لارې ماته میسج وکړئ واتساپ ګروپ جوین کړئ د هغې لارې ماته میسج وکړئ انشاءالله هره پوښتنه چې لرئ په هره برخه کې تاسو لرئ انشاءالله زه به کوشش وکړم چې هغه تاسو ته در ځواب کړم ډېره زیاته مننه